السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ځل بیا زموږ سره ډاکټر یاسر سلیم موجود دی. تېره شوې ویډیو کې خو موږ سیل میډیکیشن باندې بحث کړی و. نن زموږ سره ټاپک دی د خپلې وعدې متعلق، څنګه چې موږ کتونکو ته ویلو چې زموږ نیکسټ ټاپک به وي انزایټي. انزایټي دی څه شی؟ انزایټي څه ته وایي ډاکټر صاحب؟ په دې باندې هم پوه کړه. ولې خانه نن داسې بې سوره غوندې ښکاري؟ خیر دی؟ ښه په سور کې یم، خو ګله لږ انزایټي خو تا ته نه ده؟ نه جي نه، بس ګله وفا نه کوي. انزایټي شکار خو نه یې؟ یخني ده او بس مو علامات دې ما ته د انزایټي ښکاري. بس په دې به ته اوس بحث وکړې، نو بیا به موږ په ځان باندې سوچ پوهه به شي په ځان باندې. سوچ ویاړ به شروع. وعلیکم السلام. ولې خانه ډېره مهرباني. او څنګه چې موږ ویلي وو چې موږ به انشاءالله دا یو ډېر اهم ټاپک دی او ډېر ضروري ټاپک دی، او نن سبا ډېر زیات کامن دی دا خبره انزایټي. نو څنګه چې تا تپوس وکړو، انزایټي دا یو منټل کنډیشن دی، د دماغو یو بیماری ده، او دا په دې کې داسې چې لکه یره په تا باندې ډېره زیاته وي، او یو داسې فیلینګز دي په تا باندې چې ستا په دې عام روټین په دې کارونو کې زړه نه لګي، او داسې ستړه ستړه او داسې د دې دنیا نه داسې الګ الګ دا فیلینګز دي. نو دې ته انزایټي وایي. دې علامات څه دي ډاکټر صاحب؟ علامات خو ولې دې ډېر زیات دي او ډیفرنٹ دي. د بعضې خلکو دپاره مطلب دا دی یو څه علامات دي، د بعضې خلکو دپاره څه علامات دي، خو یو څو مین علامات چې د دې دي نو هغه دا دی چې یو خو به په تا کې یره ډېره زیاته، ډېر زیات به یېرېږي. بل په تا باندې به چې کله په تا باندې انزایټي اټیک کي نو په تا باندې به خوله ډېره زیاته راځي، سویټینګ به ستا نه ډېر زیات کېږي. بل ستا هارټ بیټ چې دی نو دا به زیات وي، پلپیټیشن ورته وایي، پلپیټیشن. ستا هارټ بیټ به د نارمل نه زیات وي. بل ستا په دې دغه کې به داسې فیلینګ ستا ته راځي، دا ستا د معده نه ده، معده چې ورته وایي او سټمک، او دې په دې ګټ کې به تا ته داسې فیلینګز راځي چې زما نه دا زړه بهر راوځي. صحیح ده؟ په عام الفاظو کې دا دې ته دغه شان زه تا ته په عام الفاظو کې خبرې کوم، میډیکل ټرمینالوژي ډېره زیاته نه استعمالوم ځکه چې کتونکي په هغې باندې پوهېږي نه. نو ساده الفاظو کې زه تا ته خبرې کوم چې دا خلک وایي دا زړه زما نه بهر ته راوځي او زه مړ کېږم او یره پې. نو یو یې دغه ډېر دغه علامت دی، او بل ساه به لنډه لنډه کېږي، ساه به لنډه لنډه کېږي. او بل علامت چې دی نو دا به یې چیسټ پین به یې دی ته په دې سینه کې به درد وي. ډېر کسان دا جی ډېر کسان دا دیو ته دا شکایات چې ګورې نو انزایټي پیشنټ لکه کم چې ډاکټر ته تللی او ما لیدلی نو دومره یې سیجانې کوي، وجه هم دا کېدی شي. بالکل بالکل دا ډېر زیات، ځکه چې دا د هارټ اټیک او د دې د ساینز اند سمپټمز بعضې ټول نه، یو څو ساین اند سمپټمز داسې دي چې هغه د هارټ اټیک او د انزایټي ده د یو بل سره ډېر نږدې نږدې دي. نو دا او په دې کې دا دغه یو علامت هم دی، د انزایټي یو علامت هم دا دی چې مطلب تا ته به داسې فیلینګز کېږي چې ما ته هارټ اټیک کېږي، او چیسټ پین به یې درته. بعضې خلک دې ته د معدې درد وایي، یار وایي زما په معده کې درد راوچتېږي. بعضې خلک وایي زما په زړه کې درد راوچت شوی دی. بعضې خلک هغه وایي زما په دې سینه کې درد دی. نو دا داسې یو دغه یي. دا خبره تشویشناکه وي، ډاکټر سره رجوع کول پکار وي، که نه زیاتر کسان ډېر سخت ځان یې داسې کړی چې نو تا ته پته شته یو څو څیزونه داسې دي چې لکه د زړه او د انزایټي هغه ډېر زیات فرق دی. د کله چې د هارټ اټیک کم درد او کم پین وي که نه، نو هغه ډېر زیات انټنس او ډېر سخت درد دی، هغه سړی نشي برداشت کولی. او په هغې کې بیا مختلف دغه دي که نه، د هارټ ځان نه بیا مختلف پرابلمز دي. بعضې داسې هارټ اټیک چې هغې ته بالکل سایلنټلی بالکل د سره چاته درد او د سره وي نه، هغه مطلب دا دی چې دغه وي هغه ته هارټ اټیک شوی. او بل داسې دی چې د تشویش خبره هله ده چې کله تا ته پته وي چې یاره دا یو پیشنټ دی، دا د مخکې نه دته د هارټ څه پرابلم شته، یا د هغې د عمر تقاضا داسې ده چې په داسې عمر کې دی چې هغې ته بیا په دې سینه کې، خو زیاتر په ینګسټرز کې د هارټ اټیک چانسز مطلب دا دی چې ډېر کم وي که نه. نو او د انزایټي زیاتر پرابلمز چې د ینګسټرز کې راځي. نو
دا دومره د تشویش خبر هم دا کومه چې بای ما لیدل دي کوم چې زموږ د نظر نه تیر شوي هغو خو دنیا په سر راغسي چې بس زمرمه او لکه ډاکټر سي جانې مورته شوي بالکل روغي بالکل 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 ما هغوی له دومره د دغه کول هغه مین خو د دې د علامات ما ته ووایي کنه یاره دا د یری د وجې نه مطلب دا څه ډېر خلکو ته څه وی کوم چې دا مریضان دي دا کوم قسم مریضان چې دي نو دا پکار دي چې دا دغه دی باندې که فرض که یو ځل دا اټیک راغی بل ځل پې راغی چې کله دته پته ولګېده چې یاره دا ما ته اوس دا انزایټي ده نو بیا دې دا په دې خبره باندې پوه شي چې دا د ځان الټا مطلب دا مینج کړي که نه په خپله چې دومره ټینشن دی ورته نه اخلي چې خدای مکه هغه دته په رښتیا باندې د هارټ مسله جوړه کړي بالکل لکه فایټ ورسره پکار دی صحیح بالکل ښه اقسام یې څه دي ډاکټر صاحب مختلف اقسام دي په دې کې میجر کوم اقسام دي که هغې ته یو جنرالایز انزایټي ډسارډر ورته وایو صحیح ده بل پوبیا ورته موږ وایو پوبیاز صحیح ده بل چې دی نو هغې ته موږ پینیک ډسارډرز وایو صحیح ده سوشل انزایټي او سیپریشن انزایټي دا مختلف دي قسم اګروفوبیا بیا مختلف پکې بیا سب کلاسز پکې موجود ډاکټر صاحب په دې ټولو چې موږ وضاحت کې ته او به خو دې نه باغ دوه راوالو کنه کمې چې زموږ مشورې کړي او په الحال بخیر د موږ دا دوه ډسکس کو بیا نیکسټ ویډیو کې ان شاء الله نور ډسکس کو ځکه چې موږ سره ټایم ډیر کمی پدې او ولته کې تا دوه ډسکس کا چې کمی باندې مطلب کامن بزه اول جنرالایز انزایټي ډسارډر چې دا به ډسکس کوم جنرالایز ډسارډر دا دی چې د دې علامات دا دي چې ستا په روزمره کارونه کې به دې زړه نه لګي پرس که ته جاب کې پاره کې به دې زړه نه لګي پاره کې به خوشاله نه یا ته کار کې پاره کې به دې یا پرس که سټډي کې ته سټوډنټ یې نو پاره کې به ستا زړه نه لګي هغه کتاب ته به دې زړه نه لګي یا پرس که ته نور څه داسې دغه کنه نو د خلکو نه بلري لري وای چې بس یوازې چې ته ناس وې ځان ناس وې د خلکو د غنه غونه دا به باندې بد لګي چې څوک د سیستر ډسکشن کوي نو پتا باندې بد لګي چې دا څه وایي دا څه پالتو خبره کوي دا څه پالتو هغه هغه پتا ته ډېر قیمتي خبرې کوي چې دا څه پالتو لګیا دی هغه خبرې په پتا باندې بد لګي نو دیتا جنرالایز انزایټي ډسارډر وایي صحیح او بل چې د پینیک ډسارډر چې د نن سبا ډېر زیات عام دی او په خلکو کې څنګه چې تا وختي ویله په دې باندې به اول به پې دغه راشي سویټینګ به پې راشي دا به په یو ځای باندې کېناستی نه شي پاسي به وایي چې ما ته هارټ اټیک کېږي زړه مې خولې له راځي هغه خبره چې خلک کوي نو د دې دا زړه به مطلب دا د پلپټیشن به ډېر زیات وي دا زړه درزېږي او سویټینګ خوله به پې راشي یره به پې راشي ما ته هارټ اټیک زه مړ کېږم نو دې ته موږ وایو پینیک اټیک دا پینیک ډسارډر دی د دې چې دی دا زیاتره خلک د دغه سره میچ کوي د هارټ اټیک سره میچ کوي حالانکه هغه اصل کې هارټ اټیک نه وي نو هغه بیا رشي مطلب دا چې ته ما هسپتال ته بوځې او هسپتال ته چې ته بوځې نو هغه هلته کې دغه مطلب دا چې هغو ته ای سی جي یا نور څه دغه وکړي ښه خبره ده چې چیک اپ وشي خو لکه دا په مخه باندې مطلب دا چې دا خپله یو کمزوري نه دي جوړول پکار انزایټي علاج او د دې نه به موږ ځان څنګه بچ کوو نو ولې خان زه وایم چې دا نن دپاره دا کم ټاپک او دا کم دغه چې دی دا زه وایم چې پوره دی ځکه چې زموږ دا ویډیو زموږ سره ټایم ختم دی نو په نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله موږ د دې نه نور اقسام او د دې په علاج باندې او د دې په پریونشن باندې به انشاءالله بالکل دې کې خو تاسو دوه وضاحت وکړئ کوم چې د اقسام دي نو بلې ویډیو دپاره موږ سره اوسئ که زندګي وفا وکړه تر هغه دمه پورې خپل کوربه ولی خان نه ورکړئ اجازت زموږ سره ډاکټر یاسر سلیم په لوی الله م سپارو که څه میسج پیغام ډېره مهرباني ستاسو په ذهن کې څه کوېسچنې څه دغه یا تاسو ته څه هیلث څه ایشو نو تاسو بالکل زموږ نه تپوس کولی شئ موږ به تاسو ته انشاءالله جواب درکوو ډېره مهرباني السلام علیکم